تازه خبر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سهار نږدې 8 بجې څو وسلوالو کسانو د کابل ښار د رمسال ته ننوتلي دي او بلو امنیتي ځواکونو سره یې نښته روانه ده. برید د کابل لومړی امنیتي حوزې په شور بازار سیمه کې شوی ده. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مروه امینی بي بي سي ته ویلي ځانګړي ځواکونه هم د پیښې ځای ته رسېدلي دي او هڅه کوي دا برید پای ته ورسوي. نوموړي په دې برید کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو کله چې پوښتنه ترې وشوه چې د رمسال کې عبادتګر وو نو ځواب یې وو چې ممکن پکې وي. په سیمه کې زموږ همکار د ډاکټر عبدالله زوی وایي د پیښې له ځای د سپکو او درنو ډزو غږ اورېدل کیږي او باغ قاضي لاره هم بنده ده. تر اوسه د کومې وسلوالې ډلې د دې برید ټټر نه دی وهلی. دوستانو که غواړئ چې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د پښتو نیوز چینل سره واوسئ او زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ تازه معلومات ستاسو لاس ته زره تر زره در ورسیږي. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل ښه وخت درته غواړم.